سږ کال د IPL د پیل مراسم نه ترسره کیږي. السلام علیکم. د کرکمور یوټیوب چینل درانو مینوالو، د هغو وګړو لپاره چې د IPL مینوال دي بد خبر. د هند ستر سوداګریز لیګ چې د روانې سپټمبر میاشتې په 19مه نیټه به د چینی سوپر کنګز او ممبئی انډینز پر لوبې راپیل شي، نو د رسنیو د راپورونو له مخې چې سږ کال به د IPL د لیګ پرانیستې مراسم نه ترسره کیږي او د پرانیستو له مراسمو پرته به پیل شي. IPL سږ کال د کرونا له امله په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په ورته مهال د BCCI مشر سوراب ګنګولي ویلي دي چې سږ کال به په IPL کې 30 سلنه وګړو ته اجازه ورکړل شي ترڅو سیالۍ له نږدې وڅاري یا یې وګوري، او پاتې نور وګړي به له کور څخه په تلویزیون باندې یادې سیالۍ وګوري. د یادونې وړ ده چې IPL به په پاکستان او چینایي چینلونو باندې ونه ښودل شي. پوهیږئ ولې؟ ځکه په دې وروستیو کې هند له چین سره اړیکې خورا خرابې کړې دي او له پاکستان سره خو یې له پیله اړیکې خرابې